بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین هغه کسانو آمنو چې ایمان مراوړی دی، ان تطیعوا الذین کچری خبره ومنئ تاسو د هغه کسانو کفرو چې کفر کړی دی، یردوکم نوا بړوي تاسو علی اعقابکم په پوندو تاسو، فتنقلبوا خاسرین نو شی به تاسو تاوانیان. بل الله مولاکم بلکې الله کارساز او مالک دی ستاسو، وهو خیر الناصرین او هغه الله ډېر ښه مددګار دی. سنلقي زرده چې وبغورځو مونږه فی قلوب الذین په زړونو د هغه کسانو کې کفرو چې کفر یې کړی دی الرعب رعب بما اشرکو په دې وجه چې صدار کړی دی دوی بالله د الله سره، ما لم ينزل هغه څوک چې نه دی رالیږلی الله به په هغې باندې سلطانا څه دلیل. ومأواهم النار او زید ورتلو د دوی اور دی، وبئس مثوى الظالمین او ډیر ناکاره زید اوسېدو د ظالمانو دی. ولقد صدقکم الله او یقینا رښتیا کړه تاسو سره الله وعده وعده خپله، اذ تحسونهم هغه وخت چې وژل تاسو دوی لره باذنه په حکم د الله باندې، حتی اذا فشلتم تر دې چې کله کمزوري وښودله تاسو، وتنازعتم او جګړه وکړه تاسو فی الامر په حکم د پیغمبر علیه السلام کې، وعصیتم او نافرمانی وکړه تاسو من بعد ما اراکم پس د دې نه چې وښودل الله تاسو ته ما تحبون هغه فتحه چې خوښوله تاسو، منکم بعضې په تاسو کې من هغه دی یرید الدنیا چې غواړي دنیا، ومنکم او بعضې په تاسو کې من هغه دی یرید الاخره چې غواړي آخرت. ثم صرفکم بیا یې واړولی تاسو عنهم د دوی نه لیبتلیکم دې دپاره چې امتحان وکړي په تاسو باندې، ولقد عفا عنکم او یقینا معافي کړي د الله تاسو ته. دا هغه خبرې الله معافي کړي دا کله چې تاسو د غونډۍ نه راکوز شوئ بغیر د امر د الله او د الله د رسول نه. والله الله رب العالمین ذو فضل علی المؤمنین فضل والا دی په مؤمنانو باندې.